د افغانستان اسلامی امارت د فرهنګي چارو کمیسیون سمعي او بصري څانګه د الاماره جهادي سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. حاجي صاحب دا د ګیلان د ولسوالۍ کوم کلی ده؟ دا د خاټکو کلی ده. تا نوم څه شی ده؟ ما نوم حاجي نعمت الله ده. تاسو په کلي کې دلته د 2 ورځې مخکې 8 شپې عملیات وسول چاپه وله قوه راله څه وحشت یې وکړو؟ تاسو سره څه عمل وکړو؟ صاحب دغسې عمل ورسان هم نه ده کړی، جرمنیان هم نه ده کړی، غازیان هم نه ده کړی. صاحب ډېر غټ وحشت او بربریت روان و او سخت ظلم روان و. په دې ظلم کې داسې مې وویل چې دا که فرض یې که د انسانیت ټکی هم نه و ورسره، حتی خلک یې وژل، بې عزته کول یې، تکلیف د منطقې او د زحمت او عسکر په ښځو کې راته ګرځېدو، کورو کې هغسې حالات راته جوړ کړي وو چې د ښځو هېڅ شی نه را پرېږدي، ټول برباد کړي دي، درپلره کړي دي، شیشې وکړکینې والدې راته مچې کړي دي، ژوند یې ټول را خراب کړی و. 3 شپې اتفاقه 4 شپې اتفاقه په وحشت باندې را باندې په ظلم را باندې تېرې کړي دي. حکومت خو دا عادت وي د هر چا چې چېرته ورځي وسیله رحمي باندې کوي، له وسیله رحمي څخه دا وي چې څوک لاس باندې تېروي، لیکن د هغه په وسیله باندې موږ ته د وحشت ژوند را کړی و. داسې تکلیف راته پېښ کړی دی چې هغه تکلیف یعنې هېڅ په ټول زمانه دی چې زما ژوند شوی دا یا کله امر لرم چا نه ته جوړ کړی داسې وحشت ژوند و. حاجي صاحب تا سره په خپله څه عمل؟ له ما سره دا عمل کړی دی چې ویې وهلم، ټکولی یم، پورې وهلی یم، ډېر تکلیف یې را کړی ده. لاسونه یې را تړلي دي، سترګې را تړلي دي، په سرا یې ننیستلي وو. تقریبا دوی په ښځو راته ګرځي، موږکان یې غلا کړي دي، موږکان یې حلال کړي دي. مشکلاتونه چې د دنیا مشکل و هغه ټول موږ ته موجود شوی ده، موږ ته پیدا شوی ده، پر موږ تېر شوی ده. صاحب دونه زحمتونه را کړي دي. تاسو په کلي کې شهیدان کړي خلک وړي؟ زموږ په کلي کې صاحب 3 کسه شهیدان کړي دي. خبر نه کړي عاجزان غریبان خلک هغسې هغه نه له طالب سره دغه درلود، نه له حکومت سره درلود، هیڅ چا سره هیڅ شی نه درلودو، لیکن وحشت په خاطر باندې را شهیدان کړي دي. کونډې یتیمان راته پرې ایښي دي، مسکینان راته پرې ایښي دي. دا ژوند موږ تېر کړی ده. د غونه ظلم په ټول وخت کې ما هم نه ده لیدلی چې د نازیانو په وخت کې دونه ظلم ما نه ده لیدلی، د روسانو په وخت کې مې هم نه ده لیدلی چې داسې پر موږ باندې تېر شوی دا ژوند. حاجي صاحب دا خلک دلته چې راغلي وو دا د عملیاتو په مخه دا د افغانستان حکومت خلک ول او که خارجیان ول؟ په دغه اتفاق د افغانستان وحشیان خلک د هغه خلک وو چې د هلمند خلک وو، امریکایانو سره و سپورټ یې کوو د زموږ د هلمند د خلکو. حاجي صاحب ستا نوم څه شی ده؟ زما نوم نور احمد ده. د چا کاکا زوی یې؟ احمد نیم کاکا زوی یم. دا کلی څه نومېږي؟ دا کلی لجنه. دلته دا موټر باندې څه سوي دي؟ دا موټر خو دلته په هغه ورځ چې هغه عملیات ولو چاپسې وله موږ یې راویستلو، اتې یې راته ویل وو دغه ده دا موټر د چا ده؟ دا موټر خپل اتې موږ ووهلو، له دغه ځایه ولاړ کړلو، اتې یې دغه ور واچوو. مننه خیر. زما نوم فیض الله صداق دغه د موږ اسرائیلو دي، دغه د موږ کوچنیان یې راته پاک کړو، شمسیان یې راماتې کړل، لاسونه یې راچپول. له تا سره څه عمل وکړو دې ځای؟ موږ سره یې عمل وکړو چې موږ ته لاسونه راوتړل، پښې یې راوتړلې، هسې په کورو کې پرې یاستو، ځوان بیا دغه باندې راویاستو، بیا یې پوښتنې راچپلې، زما پوښتنې راچپلې. غریبان خلک دي، کارونه پرې دي په باغو کې، دغه کورونه دي، مزاحمتونه په تکلیفو هم جوړ کړي دي، دپاره پیسې راوړي دي، دغه پاکستان له ایران راویران کړو، در په در یې کړو، ولې ته یې وهلی یې؟ موږ یې ویل وهلو، موږ یې د هغې سرونه راوشکول، تاسو په کلي کې شهیدان کورو کې شهیدان راوکړو، زما یو کوچنیان را پرېښو، زما د ورور را شهید کړو، د هغې پر ناحقه یې را شهید کړو. بیا نو اتې ډېر تکلیفونه، ډېر زحمتونه ته څه نومېږي؟ د دې کلي اوسېدونکی یې؟ تاسو سره دې ظالمانو څه چلند وکړو؟ د ظالمانو نه موږ سره 8 شپې تېرې کړې. په 8 شپې کې یوه ورځ په 8 شپې کې یوه ورځ ډوډۍ درکړه؟ یوه ورځ ډوډۍ په 8 شپې کې راکړه. د موږ وهل ټکول دا خو به نه ول؟ د بیا ښار ډېر یې وهلاست. سرونه ورونه سر راته دواړه مات ما چیړې ما طالبانو له تاسو چې دا پوښتنه کوي چې طالبان راوښیاست؟ طالبان راوښیه ما ته چې طالبان راوښیه ته ما
تاسو کلي څو شهیدان وسول موږ کلي یو شهید و زما موخه سره وایي هغه څه نومې دی لطیف نومېدی ماته لطیف څه کار یې کاوه هغه سړی و بابا کار یې کوي الله دې اجر حاجي صاحب د تا نام څه شی ده عزیز محمد د دې کلي اوسېدونکی دې یې کلي اوسېدونکی له تا سره دلته په دا چپه کې څه عمل وسو دا عمل را سره سوی داسې وال سوی یم لاس راول چک سوي دي ټکول سوی یم په ناموسو کې دوی ګرځېدلي دي 3 شپې 3 ورځې وږي تږي کېنولي یو په 2 تلو نه اوداسه ته پرېښوو نه لمانځه ته پرېښوو تنها داسې عمل یې را سره کوو چې هغه په هېڅ دین په هېڅ کتاب کې نه دي راغلي چې یو کوم عیشت و چې کوم ظلم و هغه یې له موږ مسلمانانو سره کړی دی حاجي صاحب تاسو په کلي کې یا شهیدان کړي یا زخمیان یې خلک ګیر کړي 2 بې ګناه کوچني کوچني هلکان کسیران دا یې راڅخه بوتلو 3 کسان چې نه له طالبه سره وو خپله دونه غریبي یې پیدا کوله چې هغه به ماښام خوړه اولاد دپاره دغسې خواران یې 3 نفر کسان را شهیدان کړو د روزانې خلک وو حتی په دوکانو کې داسې چپاون جوړ کړی وو چې بلکل چې دا هېڅ د حکومت خلک وو نه دا صاف غله وو دا غله وو چې دا دوکانونه یې راچور کړو کورونه یې راچور کړو په ناموسو کې مو دوی ګرځي دلته د 2 شپې مخکې 13 شپې عملیات وسول تا سره دلته دا د الله د دین دښمنانو څه عمل وکاوه موږ سره دلته دا عمل وکاوه چې رالو په سرای کې وو په خونه کې وو بیا دې وداوو چې دا شهید شو هغه ته قبر تیاراوه هغه چې موږ دوی ور واتو یو د 3 نفره پر ولاړ وو چې موږ ور واتو دوی رالو موږ په خونه کې ویلې ولاوو چې راواتو چې بس وانه هغه کداو چې یو ولا دې مخوانه موږ دیوال ته بس موږ نه ورتلو اتي راويستو يا هارته ووالو بیا دغه چې بوتلو ماجد په مخ ته بیا بیرته ماجد له مخې پسې راوستو بوتلو د مدیر صاحب کره چې بوتلو بیا یې دورې ووالو مجاهدین مال مجاهدین خو دا کړ بیا ماجه باندې باندې کړي ولا کاریا د مجاهدین راووالو زه تاسو دغه څوک ماجه باندې بیا دغه د توتس خطک ترافیک دی بیا دښتې راته وښي درې کسه دوه دانې دښتې بیا داخله باندې مات کړي بس دې دښتې راته وښي وروسته مو دا کړي هم نه باندې ولایت بس دا کې څه خټه وه تاسو له غرو یا له کلي څخه چې شی معلونه په کور کې یو غرونه وکړي دا دروازې راخیسته پرېږده دا تاوان خو پرېږده معلونه یې یوړلو انار یې کړلو دغه په کورو کې خلک یې وکړو موږ سره بیخي اضافه ظلم وکړو دا د 2 کوچنیان دا د هغو شهیدانو اولاده دي دا د شهیدانو اولاده دي په کلمه المسیان دي دا غریب روزانه سړی و دغه یو 4 3 نور دغه شپه دغه یو مور نه